سلامونه درنو لیدونکو، هیله ده تاسې ټول به روغ او جوړ اوسئ. نن درته د پنه ډک داستان لرم. تمه ده تر پایه یې وګورئ او زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. یو لوی بادشاه چې کله ډیر ناروغ شو نو د دربار ټول ډاکټران د بادشاه د درملنې څخه عاجز شول. کله چې بادشاه په دې پوه شو چې د ژوند وروستۍ شېبې شوي نو ټول درباریان یې راټول کړه او ورته یې وویل: زما د مرګ څخه وروسته به زما 3 هیلې هرومرو پوره کوئ. اول دا چې زما جنازه به د هېواد ټول ډاکټران خاورو ته سپاري. دوهم دا چې زما د قبر لاره به ټوله په سرو سپینو زرو باندې پوښوئ. او دریم دا چې زما 2 لاسونه به له تابوت څخه بیرون پرېږدئ. په دې وخت کې د بادشاه کوچنی زوی د بادشاه لاس ښکل کړه او ورته یې وویل: ستا هره هیله به پوره شي، خو زما باداره ولې مو داسې هیلې وکړې؟ بادشاه ځواب ورکړ: زما جنازه به ځکه ډاکټران ښخوي چې ټول خلک په دې باندې پوه شي چې د نړۍ هیڅ یو ډاکټر د چا ژوند نشي ژغورلی، او ډاکټران هم د نورو عادي انسانانو په شان بېوسه او ناتوانه دي، مګر د الله په اراده د انسان د شفا واسطه ګرځي. او دوهمه هیله مې ځکه وکړه چې ټول خلک پوه شي چې د دومره هستي او دارایی سره هر څه راڅخه پاتې دي او هیڅ ګټه راته نشي رسولی. او دریمه هیله مې ځکه وکړه چې ټول خلک په دې وپوهیږي چې سره د دې چې یو بادشاه هم وم، خو بیا هم تش لاس له دې نړۍ څخه ځم، لکه څنګه چې تش لاس دې نړۍ ته راغلی وم. غواړم چې دا 3 لوی درسونه چې ما له ژوند څخه یاد کړي ټول خلک پې وپوهیږي. د دنیا ژوند، د دنیا هستی، پیسې او دارایی هیڅ ارزښت نه لري، نو تل په خپل دین او ایمان باندې قایم او دایم اوسئ او یو بل ته مینه ورکړئ.